بسم الله الرحمن الرحیم. د مایکروسافت ورډ د زده کړې کورس په پښتو ژبې ته ښه راغلاست. دا چې نن د دې کورس لومړۍ ورځ ده، نو د هر څه نه مخکې راځو د مایکروسافت ورډ په تعریف باندې کار کوو چې مایکروسافت ورډ پروګرام موږ څه دپاره استعمالوو. د دې دپاره زه راځم خپله ورډ پروګرام خلاصوم او تاسو ته د مایکروسافت ورډ تعریف باندې لیکم او په هغه باندې خبرې کوم. What is MS Word؟ څوک ورته ورډ وایي، څوک ورته MS Word وایي، څوک ورته مایکروسافت ورډ وایي، څوک ورته وین ورډ وایي، فرق نه کوي، ټول یو شی دی. MS Word پروګرام څه شی دی؟ MS Word is the production of Microsoft and used for documentation, composing, later and office working. دا تعریف دی، لنډ ساده تعریف دی. MS Word یا مایکروسافت ورډ چې دی دا د مایکروسافت کمپنۍ تولید دی. پروډکشن څه ته ویل کېږي؟ تولید ته ویل کېږي. ان یوز او استعمالیږي فور ډاکومنټیشن. ډاکومنټیشن مثلا مکتوب لیکلو ته ویل کېږي، مثلا جدول جوړول ته ویل کېږي، مثلا راپور جوړول ته، دا ټول په ډاکومنټیشن کې راځي. بل کمپوزینګ بعض زیاتره کسان به تاسو کتلي چې کتابونه په ورډ پروګرام کې لیکي. دا زیاتره کتابونه چې لیکي په ورډ پروګرام کې لیکي، بیا چاپ ته مطبعې ته ورکوي، هغه یې چاپوي. لیټر هر رقم خط چې تاسو وغواړئ په مایکروسافت ورډ کې هغه ډیزاین کولی شي. ان آفیس ورکینګ او په همدې شکل د دفتري کارونو لپاره موږ د مایکروسافت ورډ څخه کار اخلو. اوس تاسو چې هر کونج د دنیا ته لاړ شئ، که هفتوار ګزارش جوړوئ، که ماهوار ګزارش جوړوئ، یا ربعوار یا کلنۍ، په ورډ پروګرام کې جوړیږي، اصولي په ورډ پروګرام کې جوړیږي. په همدې شکل زیاتره جدولونه چې تاسو ګورئ هغه په ورډ پروګرام کې جوړیږي. استلام، مکتوب، پیشنهاد، دا ټول په مایکروسافت ورډ کې جوړیږي. نو دې دپاره موږ وایو چې مایکروسافت ورډ دا د MS Word چې دی دا د مایکروسافت کمپنۍ تولید دی. د ډاکومنټیشن، کمپوزینګ، لیټر او آفیس ورکینګ دپاره موږ استعمالو ده. دا چې یو تعریف. کله چې تاسو مایکروسافت ورډ خلاص کړئ، دا چې ګور دا مایکروسافت ورډ دی. یو بله خبر دا ده چې کوم ورژن د ورډ چې موږ استعمالو 2021 دی. بازار کې 2007 شته دی، 2010 شته دی، 14 شته، 16 شته، 19 شته، او دا اوس نوی چې راغلی دی ما د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړی، دا اوس ما کمپیوټر کې انسټال کړی، دا 2021 دی. نو اوس فرق نه کوي که تاسو 10 استعمال کوئ، دونه خاص تفاوت نه لري، فقط شکل شیپ دا شیانو کې تفاوت لري، نور دونه کمانډونه ټول یو شی دي. که چا 10 ویلی په 21 کې هم کار کولی شي، که چا 9 ویلی په 14 کې هم کار کولی شي، تفاوت ډیر نه لري. نو دا موږ سره د مایکروسافت ورډ تعریف. اوس چې تاسو مایکروسافت ورډ داخل شوئ، دا مایکروسافت ورډ بعضې برخې لري چې د هر یو برخې ته څه ویل کېږي، په دې خبرې کوو. MS Word is the consist of، اول موږ سره ټایټل بار دی، دوهم موږ سره چې دی کیپشن بټن یا کنټرول بټن. څوک ورته کیپشن بټن وایي، څوک ورته کنټرول بټن وایي. بل موږ سره کویک اکسس ټول بار بل دا دی. بل موږ سره ټابس دی یا ټاب دی. بل موږ سره رایبون دی. بل موږ سره خپله ډاکومنټ دی، چې شی دی ډاکومنټ. بل موږ سره سکرول بار دی. سکرول بار چې یوې ورټیکل دی او بلې هورزنټل. سپلنګ یې کوم ځای اشتباه کېږي هغه تاسو خپله کولی شئ بیرته اصلاح کړئ. بل موږ سره سټیټس بار دی، او په همدې شکل موږ سره رولر خطکش هم بیا 2 قسمه دی، یو ورټیکل عمودي او بلې هورزنټل افقي دی. نو کله چې تاسو ورډ پروګرام خلاص کړئ، دغه برخې تاسو په مایکروسافت ورډ پروګرام کې ګورئ. ټایټل بار دا هغه بره ځای ګورئ
دې ته ټایټل بار ویل کېږي. کله چې مونږ یو نوم ورکو د فایل ته دا چیرته سیف کړو هماغه نوم د ټایټل برخې ته راځي. ټایټل عنوان ته ویل کېږي. ګور دا فایل ما نه ده سیف کړی، زه راغلم دلته فایل ته دا سیف کومه، سیف مې انتخاب کو، چیرته سیف کې ورته دا زه په ډیسکټاپ کې سیف کوم د چا په نامه باندې، ایم ایس ورډ په نامه باندې. دا مې سیف کو، اوس هغه نوم دلته بره راځي. تاسو اوس وګورئ یو دا سیف شي، تر اوسه نه ده سیف شوی. یو د هغه مشکلاتو نه چې دا 2021 ورژن لري هغه دا ده چې ډېر تیز کار نه کوي لکه نور افیس پروګرامونه. اوس تاسو وګورئ زمونږ فایل سیف شو د چیش په نامه باندې، واټ ایز ایم ایس ورډ په نامه باندې، هماغه عنوان دلته راغی. نو ځکه دې د ټایټل بار ورکړي، کوم ټایټل عنوان چې موږ ورکړی هغه دلته راځي هغه د فایل. دا برخه چې ګورئ دا نور افیسونو کې نشته، افیس 2019 کې نشته، 10 کې نشته، 14 کې. دا سرچ ایریا ده. که کوم شی ته وغواړې چې دغه د فایل کې سرچ کړي دلته هغه لیکلو که هغه ته پیدا کوي. دا برخه چې ګورو دی خو ته دې ته کیپشن بټن یا کنټرول بټن ویل کېږي. دې ځینې زه کولی شم خپل پروګرام کلوز کړم، مینیمایز یې کړم او دا یې میکزیمایز کوي او ریسټور کوي. دا یې ریسټور کوي. صحیح شوه؟ مینیمایز، میکزیمایز او کلوز. او دغه درې بټن چې دلته دي دا یو آټو سیف دی، یو سیف دی، یو انډو دی، یو ریډو. دې ته کویک اکسس ټول بار ویل کېږي. یعنې داسې ټول بار دی چې زه کولی شم یو کمانډ زر اکسس کړم، هغه ته لاسرسی پیدا کړم. اکسس څه ته ویل کېږي؟ لاسرسی پیدا کول ته ویل کېږي. ټپس څه ته ویل کېږي؟ ګورئ موږ وډ پاټ او نوټ پاټ او د نور پروګرامونو کې ویلي چې دې ته مینو وایي، انزرټ مینو، صحیح ده، ډرا مینو، ډیزاین مینو. مګر ورډ پروګرام کې، ایکسل پروګرام کې دې ته تاسو مینو نشئ ویلی ځکه چې دا مینو د لیست په شکل نه ده. مینو څه ته ویل کېږي؟ ګوره مینو خپله لیست ته ویل کېږي. دا اوس ګوره دا کمانډونه د لیست په شکل دي، دې ته موږ مینو وایي، ایډیټ مینو، فایل مینو. مګر ورډ پروګرام کې چې دا د مینو په شکل نه دي دې ته رایبون ویل کېږي. ګوره وبخښئ ټاب ویل کېږي. هوم ټاب ته لاړ شه، انزرټ ټاب ته لاړ شه، ډیزاین ټاب ته لاړ شه، لی آوټ ټاب ته لاړ شه. ته چې مثلا یو چا ته وایي چې وروره یو څوک تاته زنګ وایي چې زه نشم کولی ورډ پروګرام کې ټیبل رسم کړم، چیرته لاړ شم؟ ته به ورته وایي چې وروره لاړ شه انزرټ ټاب ته. صحیح شوه؟ هغه به یې پیدا کړي. دې ته ټاب ویل کېږي. او انزرټ ټاب کې څه چل به وکړي؟ لاړ به شي د ټیبل دې ته رایبون ویل کېږي. دا ګورئ هر یو ټاب چې خلاصوي د لاندې قسمت ته رایبون ویل کېږي. ګوره هوم ته راغلم دا رایبون شو موږ سره، انزرټ ته لاړم دا رایبون شو. بیا رایبون په څو برخو تقسیم شوی دی. مثلا پیج بخش شو موږ سره، ټیبل بخش شو. پکې هر یو بخش بیا ځان ته مشخص کمانډونه لري. اوس ټیبل ته تاسو وایئ چې څومره ډېر کمانډونه دی کې دي موږ سره. نو تاسو چې چاته ادرس ورکوئ په داسې شکل به ادرس ورته ورکوئ چې وروره لاړ به شي انزرټ ټاب ته، انزرټ ټاب کې به لاړ شي لینک بخش ته. ګوره دا لینک بخش دی او دلته به چې وکړي بک مارک باندې به کلیک کړي، داسې به ادرس ورکوئ. نو ټاپس او رایبون په معنا باندې تاسو پوه شئ چې ټاپ او رایبون څه کار کوي. ټاپ چې دی دغه نه وروسته موږ رایبون لرو او رایبون کې چې دی بیا موږ سره کمانډونه دي. بل ډاکومنټ دغه فایل نه دی، دغه صفحه چې ده دې صفحې ته ډاکومنټ ویل کېږي. صحیح شوه؟ سکرول بار خو پوهېږي دغه ته ویل کېږي چې صفحه ښکته پورته وړي. یو ورټیکل دی یو هورزنټل. ورټیکل دا اوس ورټیکل دی عمودي. هورزنټل ولې نشته؟ ځکه صفحه زموږ داسې غټه نه ده چې داسې غټه شي بیا هم پیدا کېږي. څنګه اوس ګوره دا زه زوم یې غټوم ورته، زوم یې چې غټ کړه اټومیټیکلی هغه خپله پیدا کېږي. دلته ګوره پیدا شو که نه، هورزنټل هم پیدا شو داسې. نو نارمل سایز یې څو دی؟ د زوم سایز 100 دی. دا به تاسو 100 کوئ. صحیح شوه؟ اوس هم زیات دی، اوس 100 مې کړه. دا اوس ډیفالټ هغه نارمل سایز دی. بل سټیټس بار دی. دغه ځای ګورئ دې ته سټیټس بار ویل کېږي چې زه په کومه صفحه کې ولاړ یم ما ته معلومات راکوي. ما ته وایي ته دا اوس فعلا چې کوم ډاکومنټ کې کار کوې، فایل کې کار کوې، هغه کې ټول یوه صفحه ده، ټول یوه صفحه ده او په اولې صفحه کې ته ولاړې. که زه ډېرې صفحې واخلم کنټرول مې ونیو انټر باندې مې کلیک کړو نورې صفحې مې واخیست. کنټرول انټر چې ونیسي تاسو نوې صفحه ته راوړي. ما ته وایي تاسو ټول 14 صفحې دي او ته ولاړې فعلا په کومه صفحه کې؟ ما ته وایي ته ولاړې فعلا په 11مه صفحه کې. نو دې ته سټیټس بار ویل کېږي. د دې پروګرام د سټیټس وضعیت نه تا خبروي چې ته کوم حالات کې. نو دا صفحې مې بېرته ډیلیټ کړې. زه لاړم څه چل مې وکړو بېرته بره لاړم دلته راغلم دې لاندې مې کلیک کړ ډیلیټ باندې کلیک کوم چې زر زر دا صفحې ختمې شي. نو دا موږ سره سټیټس بار رولر خط کش ته ویل کېږي. دا هم ورټیکل هورزنټل دی. دا اوس نشته دی. د کوم ځای نه دا پیدا کړی او ویو ته لاړ شه رولر راوړه ما ته.
خطکش راغی که رانغی هوريزونټل او ورټیکل. د صفحې د اندازهګیري لپاره دا موږ استعمالوو. یو کس ته وایي چې ورور ټیبل کې جوړی عمودي چې دی 3 سانتي متر اوسي مثلا، افقي چې دی 2 سانتي متر اوسي، یا یو عکس ډیزاین کوي د اندازې په اساس باندې، نو تاسو سره ټیبل هغه رولر ډېر مهم دی چې اوسي چې ته د همغه په اساس باندې هغه عکس چې کړي ډیزاین کړي. نو دا یې تعریف موږ سره MS Word is the production of Microsoft in use for documentation, composing later in office working. که تاسو وایئ چې یاره دا ورډ پروګرام په کم کال په کم ورځ په کم تاریخ باندې تولید شوی دی، څومره وخت کېږي چې دې نه خلک استفاده کوي، زه به دې دپاره داسې چل وکړم ګوګل خلاص کړم. ورډ پروګرام عمر ما نه زیات دی، نه پوهېږم 10 کاله نه مخکې دا خلکو استعمالوله دا ورډ پروګرام. زه لیکم چې مایکروسافټ ورډ، دلته راغلم چې ومې لیکه اباوټ مایکروسافټ ورډ. د مایکروسافټ ورډ په باره کې ما ته معلومات راکړه، ګوګل ته مې ولیکلو. یا تنها راغلم داسې چل مې وکړو مایکروسافټ ورډ مې ولیکه. مایکروسافټ ورډ چې دی ولیکه دلته ګوره ما ته معلومات راکوي. پیدا یې تصویر دی. مایکروسافټ ورډ چې دی دا ورډ پروسیسینګ سافټویر دی، مایکروسافټ کمپنۍ په واسطه باندې جوړ شوی دی، او په اول ځل باندې it was first released on October 25 1983 کې دا اول ځل باندې دا ریلیز شوی دی، یعنې خلکو ته استفاده کول په اول ځل چې دا منځته راغی. یعنې نو 1983 د مثال په طور اوس 2000 څو دی 2022 نه منفي که 1983 څو کلن راځي 9 کلن راځي، یعنې 9 کاله مخکې د څخه خلکو استفاده کوله. که څوک درنه پوښتنه وکړي که نه چې په کوم کال باندې هغه شوی، تاسو به ورته وایئ چې دونه سابقه دار پروګرام دی. نو دا یې تعریف و موږ سره. اوس دا زه کلوز کوم دا فایل. تعریف خو مې زده که د خلاصولو په طریقه باندې کار کوو چې ورډ پروګرام څنګه تاسو خلاصولی شي. ورډ پروګرام څنګه انسټالوئ تاسو کمپیوټر کې، د دې سیټ اپ دی. سیټ اپ به تاسو پیدا کړئ، بازار کې هم پیدا کېږي، انټرنیټ څخه هم ډاونلوډ کړئ. زه بازار څخه څه نه اخلم، ټول انټرنیټ څخه ډاونلوډ کوم. دا 2021 ورژن بازار کې نشته دی، دا به انټرنیټ څخه ډاونلوډوي. چاته چې په کار ما سره سیټ اپ شته هغه در کوم درته، هغه به ډاونلوډ کړي، هغه به خپل په کمپیوټر کې انسټال کړي. دا چې تاسو انسټالوئ تاسو نه لایسنس غواړي. لایسنس په دې معنی چې ته باید $200-300 ورکړي چې دې نه ته دایمي استفاده وکړي. بیا موږ دې دپاره هغه کرک چې دی هغه غیر قانوني لاره چې ده هغه نه استفاده کوو. دا اوس ګوره زه چې ورډ پروګرام خلاص کړم، دلته راشم دې فایل ته اباوټ باندې کلیک وکړم، اکاونټ باندې ما ته وایي ستا ورډ پروګرام اکټیویټډ دی، یعنې ته دا دې فایله کړی د لایسنس نه استفاده کوې. خو په حقیقت کې موږ هغه غیر قانوني لارې نه استفاده کوو. کرک هم انسټال کړی دی او دا هم ځان ته فعال کړی دی. نو طریقه یې داسې ده چې کله تاسو ورډ پروګرام انسټال کړئ، اول ځل چې دی د ده یو دنه آیکن سټارټ مینو ته راځي. سټارټ بټن باندې چې کلیک وکړئ، سټارټ مینو چې خلاصه شوه، ورډ پروګرام په کوم حرف باندې شروع شوی؟ په ډبلیو باندې. نو تاسو به دلته ډبلیو بخش ته راشئ. ګوره دا سی بخش دی نه، ای دی نه، لاندې راځئ ډبلیو ته چې ورسېدئ وي ډبلیو کې وګوره لاندې دلته ورډ پروګرام پروت دی. په دې کلیک کې ورډ پروګرام ته خلاصېږي. بل داسې هم کولی شو موږ چې رئیسو د سرچ کې ورته ولیکو. زه لیکم چې سرچ کې ورډ نه پېژني، وین ورډ به ورته لیکئ. پیدا کوي درته، خو اصلي نوم یې وین ورډ دی. د مایکروسافټ ورډ پروګرام اصلي نوم وین ورډ دی. موږ ورډ هم ورته ویلی شو، MS ورډ هم ورته ویلی شو، وین ورډ هم ویلی شو، تنا ورډ هم ویلی شو، خو اصلي نوم یې چیرې وین ورډ. انټر کلیک کړه، ګوره ورډ پروګرام موږ ته خلاص شو. یوه طریقه بله دا ده، دا کار چې موږ اوس وکړو، سټارټ نه شو او د سرچ نه شو. بل زیاتره وخت تا ته ورډ پروګرام، یعنې ورډ پروګرام یوازینی پروګرام دی چې اداري بخش کې د ټولو پروګرامونو څخه زیات استعمالیږي. که حساب ورته وکړو د وخت په اساس باندې، یعنې 15% موږ ورډ پروګرام استعمالو، بغیر د ریاست مالي نه. ریاست مالي په نظر کې نه نیسو، هغه کې ټول اکسل استعمالیږي. خو اداري بخش ته چې ته لاړ شې، ورډ پروګرام نه بغیر بل پروګرام زیات نه استعمالیږي. نو دا چې زه اوس هر دفعه د ورځې یو 30 دفعې مثلا ورډ پروګرام خلاصوم، زه به دلته راځم دې پسې به ګرځم، دا خو غټ جنجال دی، دا به دلته لاندې لټوم. څه چل کوم؟ دې ته یو شارټکټ کی ورکوم. شارټکټ کی څه رقم ورکول کېږي؟ په همدې پروګرام به رایټ کلیک کړئ. رایټ کلیک چې د وکړو، دلته ګوره یو آپشن دی په نوم د مور ته چې راغلی، دلته یو بل آپشن دی په نوم د اوپن فایل لوکیشن. زه کمپیوټر ته وایم چې دا ورډ پروګرام کوم ځای کې انسټال شوی، هغه اصلي ځای ماته لوکیشن یې ماته وښیه. په دې مې چې کلیک کړو، ورډ پروګرام ماته خلاص کړه، لوکیشن یې ماته خلاص کړو. ګوره دا وایي دې ځای کې پروت دی. تاسو په همدې به رایټ کلیک وکړئ، لاړ به شي چېرته؟ پراپرټیز ته به لاړ شي. زه غواړم دې ته چې یو کوم شارټکټ ورکړم.
پراپرټیز ته چې لاړلی دلته ګوره د شارټکټ ټاپ ته راشي دلته ډېر ټاپونه دي جنرل دی سیکیورټي ده زه شارټکټ ټاپ ته راځم اوس فعلا شارټکټ کی لري شارټکټ کی نن یعنی نشته په دې به کلیک وکړي چې کلیک یې مو وکړو چی شي شارټکټ کی ورکوي زه ورته یم چې ورډ پروګرام خو په ډبلیو شروع شوی دی په دې خاطر چې زما ذهن کې پاتې شي ورته یم آل کنټرول ډبلیو دا مې ورته ولیکو اپلای مې کلیک کړ هغه نه وروسته کنټینیو باندې مې کلیک وکړو او اوکې مې کلیک اوس چې زه کله ورډ پروګرام خلاصوم ما ته زه دې ته ضرورت نه لرم چې راشم سټارټ ته یا دلته ولیکم فقط کیبورډ نه آل کنټرول ډبلیو کلیک کوم ما ته ورډ پروګرام اټومیټیکلی څه کېږي خلاصېږي دا اوس ګوره خلاص شو آل کنټرول ډبلیو یعنی یو دغه ښه طریقو نه چې ته کولی شي یو پروګرام په هغه باندې خلاص کړي شارټکټ کي د هر پروګرام چې تا ته ډېر پکارېږي هغه ته به شارټکټ کي ورکوي ټولو پروګرامونه چې ستاسو په کمپیوټر کې انسټال دي هر یو ته ته شارټکټ کي ورکولی شي او که چیرې ستاسو یوزر اډمنسټریټر نه یي اوس ما ته تاسو مخکې وکړه یو میسج راکړه سره علامه غوندې وه هغه میسج ځکه راکړه چې وروره ته دا کار چې کوې دا د اډمین مربوط کېږي باید ته زیات صلاحیت ولري دا صلاحیت ته لرې یعنې ته غواړې چې دا کار مخکې بوځې ورته بالکل نو که چیرې ستاسو یوزر سټنډرډ دی اډمنسټریټر نه وي بیا تاسو نشئ کولی شارټکټ کي ورته ورکړئ نو یوه طریقه دا وه درې طریقې شوې بل رن هم کولی شي رن ته چې لاړ شي رن کې ورډ نه پیژني ورډ نه پیژني امیس ورډ نه پیژني ما تاسو ته ویلي چې اصلي نوم یې چیرې وین ورډ وین ورډ به ورته لیکې وین ورډ ورته ولیکه انټر کلیک که ورډ پروګرام مونږ ته خلاصېږي بل داسې هم کولی شم چې لاړ شم سیم ډي ته سیم ډي پروګرام مې چې خلاص کړ دی کې راځم لیکم ورته یم چې سټارټ ما ته خلاص کړه کوم پروګرام خلاص کړه وین ورډ پروګرام ما ته خلاص کړه هغه نه وروسته انټر باندې کلیک هر یو پروګرام د پکاري ایکسل د پکاري هر یو چې د پکاري په همدې شکل سټارټ فاصله د پروګرام نوم به ورته ولیکئ بل داسې هم کولی شم چې رایټ کلیک کړم نیو ته راشم دې ځي نه ګوره د شارټکټ کي د طریق نه هم کولی شم شارټکټ یې دلته ډسکټاپ ته آیکن یې راوړم هر وخت ما ته په کار یې کلیک کړم هغه خلاصېږي بل دې ځي نه هم کولی شم دلته اوس وګورئ ما سره مایکروسافټ ورډ دلته نوم راځي دې کې نه دی راغلی ستاسو کمپیوټر کې کیدای شي راشي لکه ګوره مایکروسافټ پبلیشر شته دی اکسس پروګرام شته دی نور پروګرامونه شته هغه هم دلته راځي نو ته دې ځي نه کولی شي شارټکټ کې نه هغه هم کمپیوټر کې انسټال کړي وبخښئ ډسکټاپ ته آیکن راوړئ هغه ځي نه ده خلاص کړي بل د که چیرې ته وایي چې یاره زه غواړم استاد دلته یو باچ فایل جوړ کړمه چې هر وخت ماته ورډ پروګرام پکارېږي په هماغه ډبل کلیک کړم ورډ پروګرام خلاص شي خبره خلاص نو دې دپاره څه چل کوم زه نوټ پټ خلاصوم رن ته لاړم رن مې څنګه خلاص کړ وینډو بټن آر مې کلیک کړه دا مونږ ویلو که نه رن خلاص شو دا هم چې خلاص کړه را به شي نوټ پټ به خلاص کړي وبه ورته ولیکئ وبه لیکئ چې سټارټ ما ته خلاص کړه فاصله چی شی خلاص کړه وین ورډ خلاص کړه ما ته که په وړو حروفو ولیکئ او که په غټو حروفو دا ولیکئ دا کیس سنسټیف نه دی یعنې په دې معنا چې غټ واړی فرق نه کوي فایل ته به راشئ دا به سیف کړي سیف یا سیف فرق نه کوي سیف مې کړه چېرته سیف کړئ دا زه غواړم وروره چې ډیسکټاپ کې سیف کړم کوم ځای کې ډیسکټاپ کې د چا په نامه باندې زه ورته یم چې امیس ورډ په نامه باندې خو د هغه نه وروسته نقطه BAT دا ایکسټنشن به ورکوي دې په باره کې موږ مخکې خبرې کړې وې سیف به کلک کوئ دا به کلوز کوئ وګورئ ډیسکټاپ ته موږ سره یو آیکن راغی په نوم د امیس ورډ باچ ایکسټنشن لري په دې چې ډبل کلیک کوئ تاسو ته ورډ پروګرام څه کېږي اټومیټیکلی خلاصېږي نو مختلفې طریقې دي زما په نظر باندې بهتره طریقه دا ده چې تاسو شارټکټ کې نه استفاده وکړئ زه خپله شارټکټ کې نه استفاده کوم رن ته راځم تیار مې لیکلی انټر کلیک خپل خلاصېږي صحیح ده نو 12 طریقو باندې تاسو کولی شئ یو پروګرام خلاص کړئ نه پوهېږم وشوې څو طریقې شوې تاسو چې 2 طریقې مې زده کړئ تاسو ته کفایت کوي نو دا مونږ سره د مایکروسافټ ورډ تعریف او د خلاصولو طریقې اوس راځو ورډ پروګرام خلاصو کله چې تاسو مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاص کړئ ما د شارټکټ کی د طریق نه ورډ پروګرام خلاص کړی دی آل کنټرول ډبلیو باندې مې کلیک وکړئ ګورئ په اول ځل چې تاسو مایکروسافټ ورډ خلاصوئ دقسې یو صفحه تاسو ته راځي دې کې تقریبا څو برخې دي یو هوم کمانډ دی یو نیو دی یو اوپن دی همداسې نور که چیرې ته وایې چې هوم ته چې راغلی هوم چې دی د مایکروسافټ ورډ هغه اصلي صفحه ده چې اول ځل ته دا خلاصوي ما ته وایي وروره ته څه شی غواړې ورډ پروګرام کې وکړې ګوډ آفټرنون غرمه دې په خیر خپله ورډ پروګرام ما ته وایي څه غواړې ورډ پروګرام کې وکړې غواړې یو خالي فایل ځان ډاکومنټ درته خلاص کړو مونږ دلته ګوره بلینک ډاکومنټ یې لیکلی
که خالي ډاکومنټ یا فایل ته پکار غواړي هغه کې ته کتاب ولیکي یا راپور جوړ کړي هر څه چې کې بیا په دې باندې کلیک ګور په دې مې کلیک وکړه ماته یو خالي ډاکومنټ راغی هر څه چې کې هغه ستا خپله خوښه ده که ته وایې چې نه خالي ډاکومنټ زما نه دی پکار فایل ته چې بیا راغلی دې خوا ته که غواړې د ورډ پروګرام په باره کې څه معلومات درته راکړي ګوره ویلکم ټو ورډ ټیک ا ټور په دې کلیک کړه ورډ پروګرام په باره کې تاته لږ معلومات درکړي خو دې شیانو نه موږ استفاده نه کوو که غواړې چې نه ریسنټلی اوپن ورډ فایلز زه خلاصوم دا ګوره ریسنټلی لیکلی دی ریسنټ په دې معنا چې دې نه مخکې تا ورډ پروګرام کې کوم فایلونه جوړ کړي د هغه نومونه ټول دلته راځي دا اوس ګوره واټ از ایم ایس ورډ لږ مخکې موږ جوړ کړو که نه یو فایل د هغه نوم آخري ځل راوړی ما ته معلومات هم راکوي دا اووه دقیقې مخکې تا په دې فایل باندې کار کړی او دا د خلاص کړی ډیټ موډیفای ما ته ښیي دا کمپیوټر اپلیکیشن یسټرډی پرون ورځ 4 نه 11 دقیقې تېرې چې دا فایل تا خلاص کړو کار دې کړو پکې کوم فایل تا ته پکار دی زه هم یاره ما ته دغه فایل پکار دی په هماغه کلیک کړه ډایرکټ هغه ما ته څه کېږي خلاصېږي بل که چیرې ته وایې چې نه زما دې شیانو سره کار نشته دا ټمپلیټ ډاکومنټ دی غواړې مور ټمپلیټ وګورې البته د انټرنیټ په اساس ټمپلیټ څه ته ویل کېږي تیار جوړ شوي ډاکومنټ یو کس دی وایي استاد زه سی وي جوړولو باندې نه پوهېږم سی وي څنګه جوړه کړم دې کې تیار جوړ فارمټونه دي د مایکروسافټ کمپنۍ خواته نه د کومک په خاطر باندې که چېرته نه پوهېږي تا سره کومک کوي یو کس وایي چې زه ریپورټ نشم جوړولی کار مې گزارش مې جوړ کړی دی و هغې کې همداسې کتابچه کې ورق کې مې لیکلی غواړم دا ورډ پروګرام کې سټنډرډ فارمټ کې زه واچوم ریپورټ فارمټ ما ته معلومات نشته د مور ټمپلیټ باندې کلیک کړل چې د کلیک کړه دا اوس وګورم دا ټول ټمپلیټونه دي جوړ شوي شاید سیستمونه دي دا اوس وګورئ مایکروسافټ کمپنۍ خو ده نه مثلا ته غواړې چې کلنډر ځان ته جوړ کړي یو کلنډر په ورډ پروګرام کې جوړ کړي او هغه څه کې ته چاپ کړي دا اوس وګوره په همدې شکل مختلف نور هغه دي مثلا پارټي انویټیشن ته غواړې یو رسمي دعوت لري که نه مثلا کوزده دی ده یا کوم بل مسله ده غواړې نور ملګري د دعوت کې دی ته پارټي ده که نه نو ته دا شی نشي جوړولی چې دا به زه څه رقم ډیزاین کوم دا خو ډېر غټ جنجال دی دلته تیار سمپل شته وګوره پارټي انویټیشن په دې کلیک وکړه چې کلیک دې وکړو هغه د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کېږي تر اوسه ډاونلوډ شوي نه دي صرف عکسونه یې موږ ته ښیي ګوره دلته به څه چل وکړي کریټ باندې به کلیک وکړي سایز یې ما ته ښیي ګوره ډاونلوډینګ یور ټمپلیټ دا د انټرنیټ څخه چې انټرنیټ تا سره یې ګوره څومره ښایسته ډیزاین دی دلته یې لیکلي پارټي انویټیشن او یو آر انوایټډ ټو سیلیبریټ وذ اس تاسو دعوت شوي یاستئ چې په دې محفل کې موږ سره اشتراک وکړئ نور څه متن لیکئ تاریخ ماریخ لیکئ هغه د خپله خوښه ده مثلا که کوزده هم نه یې کړې یو بله کوزده وکړئ دې نه استفاده وکړئ کوزده هم کړي دویمه وکړئ نو داسې قصې دي دې کې اوس ګور دا ډاونلوډ کېږي وخت نیسي نو دې نه زه تېرېږم ورته وروره ما ته نه دی پکار داسې سمپل ما په دې باندې کلیک وکړو دا مې کلیک کینسل مې کړو بل دا خو د هوم خبرې وې هوم کې دا شیان مونږ سره که چیرې ته وایې چې زه یو نوی ډاکومنټ غواړم نه ریسنټ ښه دلته یو آپشن مانا پاتې شو دا پینټ څه معنا ورکوي ګوره کم فایلونه چې تا پین کړي مثلا ته وایې چې دا ما ته همیشه پکارېږي صحیح شوه همیشه پکارېږي مثلا دا فایل ما ته ډېر زیات پکارېږي دا ګورې دا ایم ایس ورډ ډاکومنټ دا ډېر پکارېږي زه غواړم چې دا همیشه دلته وي که چیرې لس دانې نور فایلونه زه هغه کړمه دا نومونه ورو ورو شاته کېږي ځي لرې کېږي پوه شوې هغه کم چې نوي نوي زه خلاصوم هغه نومونه هلته راځي زه ورته دا پین که دا همیشه دلته وي ما ته ګوره پین دس آیټم ټو د لسټ په دې چې کلیک وکړو اوس وګوره زه راځم پین ته چې راغلم هغه فایل دلته راغلی که نه راغلی همیشه دلته موږ سره پروت وي او که ته وایې چې یاره زما کار دې سره ختم شو دا ان پین کا ته هلته راځه دې آپشن باندې بېرته کلیک وکړه چې په دې کلیک وکړو ان پین شو صحیح شوه نو نیو ته راغلم که چیرې ته خالي ډاکومنټ غواړې بلینک ډاکومنټ باندې کلیک وکړه خالي ورډ فایل ما ته راوړي که چیرې ټمپلیټ تا ته پکار یې ګوره دې کې مختلف ټمپلیټونه زه ورته وایم چې یاره ما ته سی وي فارمټ پکار دی بزنس کارډ دې پکار دی دا اوس ګوره دلته ما ته کټګري کړی دی سجیسټډ سرچز بزنس په باره کې بعضې ټمپلیټ غواړئ کارډس په باره کې بعضې ټمپلیټ غواړئ چیش په باره کې غواړئ دا اوس ګوره راغلو راته خو دا چې ستاسو کمپیوټر انټرنیټ سره وصلې راځي دا اوس وګوره د کارډ ډیزاینونه دي پکې چې کمپیوټر هم وصل نه وي نه راځي دا ګوره پارټ انویټیشن خپله راغی څومره ښایسته ډیزاین ورته ورکړی دا ډیزاین چې موږ کوو غټ جنجال دی کنټرول ډبلیو کلیک کوم دا ډاکومنټ کلوز کوم راځم بیرته فایل ته نیو ته چې راغلی نو دې باندې خو تاسو پوه شوئ ګوره ریزیوم اینډ کاور لیټر که چیرې تاسو ریزیومي غواړئ جوړ کړئ ځان ته کاور لیټر جوړ کړئ په دې باندې کلیک وکړه اوس وګوره چې څومره ډېر فارمټونه د سی وي د ریزیومي موږ ته راوړي دا اوس وګوره دا یو ډیزاین دی که غواړئ خپل عکس تېری شي پکې دا بل ډیزاین دی دا بل ډیزاین دی ګوره څومره ډیزاینونه مفته کلیک وکړئ چاته ضرورت نشته چې ته زنګ ووایې چې هلکه دا سی وي څنګه جوړه کړمه دې ځای کې ښایسته ډیزاینونه دي هماغه نه استفاده وکړه
نو زه راغلم او ته چې نه راته نوی ډاکومنټ پکار دی نه کوم بل شي که نوی ډاکومنټ پکار دی په دې کلیک اوپن څه کار کوي که چیرې ته وایي چې ما یو فایل سیف کړی دې ځای کې نه و د ریسنټ ډاکومنټ کې نه و ته وایي چې ما سره فلش کې یو فایل دغه خلاصوم اوپن ته چې راغلی ما ته وروره ریسنټ فایلونه چې تا خلاص کړي دغه فایلونه دي دا دې پکار دي دا خلاصوي فولډر چې د خلاص کړي دغه فولډر د خلاص کړي دې ځای کې کوم ځای کې تا سره فایل سیف دی زه ورته نه ښه چیرته دی ون ډرایو د مایکروسافټ کمپنۍ تولید دی که چیرې تاسو غواړئ چې خپل معلومات د مایکروسافټ کمپنۍ په کلاوډ کې فضا کې سیف کړي کلاوډ سرور چې هلته سیف کړي که کمپیوټر د خدا نخواسته ختم شو هر څه وسوځېدو معلومات ټول کلاوډ کې دي د دنیا هر کونج کې چې ته اوس انټرنیټ ته لاسرسی ولرې هغه معلومات ته لاسرسی پیدا کولی شي نو دا کار دپاره بیا موږ ون ډرایو استعمالوو دا جدا خبره ده انټرنیټ کې بیا موږ دې باندې خبرې کوو بل که ته وایې چې نه دې دس پي سي دې کمپیوټر کې ما یو ځای کې سیف کړی کوم ځای کې دی ته کولی شي سرچ کړي صحیح ده که ته وایې چې نه دا هم چې دی اډ ا پلیس که غواړې یو آنلاین کلاوډ اډرس دلته اډ کې صحیح شوه نو هغه دې ځینې ته اډ کولی شي مثلا دلته مخکې نه اډ شوي دي ون ډرایو هم شته ون ډرایو فور بزنس هم شته دی زه ته نه دې سره زما کار دی نه ون ډرایو سره دس پي سي کې نشته براوز ما سره فلش کې او بل ځای کې دی هغه ځای ته ځم په براوز باندې چې کلیک وکړو تا ته کمپیوټر خلاصوي ښه وروره ستا په کمپیوټر کې کوم ځای کې دا فایل پروت دی چې ته خلاصوي مای کمپیوټر باندې کلیک وکړه دې ځای کې کوم ځای کې ډیسکټاپ کې ډي ډرایو کې ای ډرایو کې فلش کې عمل ته به لاړ شي ما فایل باندې به کلیک وکړي او اوپن به ورته یا فایل موږ ته څه کېږي خلاصېږي بل دې نه لاندې چې دی موږ سره اکاونټ په باره کې یو کمانډ دی اکاونټ دا اصلا ستاسو مربوط نه کېږي کله چې تاسو مایکروسافټ آفس استعمالوئ دې نه بغیر نور دنیا کې چې څوک آفس استعمالوي هغه ځان رسمي اکاونټ ځان ته جوړوي په مایکروسافټ کې صحیح ده که چیرې تاسو ځان ته رسمي اکاونټ جوړ کړی په دې کلیک وکړه هغه په باره کې معلومات ماته راکوي فعلا چې دی کور ما سره رسمي اکاونټ نشته دی که چیرې اکاونټ اوسي ساین ان کولی شي ته خو ما ته وایي چې دا کوم ورژن ته استعمالوي مایکروسافټ آفس چې دی دا 2021 ورژن دی پروفیشنل پلس 2021 دا رجسټر دی پروډکټ اکټیویټډ دا کوم پروډکټ چې ته استعمالوي دا رجسټر شوی دی که غواړئ آفس ته اپډیټ کړي ګوره اپډیټ ناو باندې کلیک که غواړئ اپډیټ ډسیبل کې په دې کلیک تاسو به یو باندې کلیک نه کوئ ځکه که چیرې دا اپډیټ کو مایکروسافټ کمپنۍ ګیر کوي ځکه چې دا خو موږ هغه جعلي سیستم نه استفاده کوو او که هغه شو بیا درو هغه لایسنس دا شیان چې دی د اکټیویشن ختمیږي بیا مجبور یم چې زه سر نه بیا د اکټیویشن وکړم کوم شیان چې غیر قانوني موږ استعمالوو هغه به نه اپډیټ کوئ مثلا کویک بک چې څوک استعمالوي غیر قانوني لایسنس نه لري هغه به اپډیټ کوي نه چې اپډیټ کړو بلاک کېږي خپل په سر باندې نو که چیرته غواړئ چې مایکروسافټ اکاونټ ته ساین ان شي په دې کلیک اکاونټ موږ سره نشته ورور افغانستان کې څوک اکاونټ نه استعمالوي فیډبیک د دې ورژن په باره کې چې مایکروسافټ تولید لنچ کړی دی آفس 2021 کم سوال لري کم پیشنهاد لري مایکروسافټ کمپنۍ سره شریکوي ګوره سند ا سمایل ته غواړې چې مثلا د ځان خواته نه یو سمایل یو خوشحالي احساس مایکروسافټ کمپنۍ ته ولګي چې ورور دا کوم شی چې تاسو جوړ کړی کور مودن ډېر ښایسته سافټویر دی 2021 ورژن ښه کار کوي دې باندې کلیک کړه او په همدې شکل غواړې کوم پیشنهاد ولګي آی هاف ا سجیشن دا به ورته هغه کړي نه زموږ دې سره کار شته نو هغه سره کار شته دی آپشن یې دي دا بیا له خیر سره مایکروسافټ ورډ پروګرام چې موږ مکمل خلاص کړو په اخر کې بل ځکه تر څو چې ته ورډ پروګرام مکمل وینو هغه ټبونه خلاص نه کړي نو آپشن ویل اس په درد نه خوري ځکه دا هر یو ټاپ سره ارتباط لري مثلا ډسپلی ده پروفینګ دی سیف دی لنګویج دی اډوانس دی دا به په وخت سره انشاءالله موږ وایو نو هغه ورژن چې ته استعمالوي هغه ټیټ ورژن دی زه چې استعمالوم دا 2021 ورژن دی صحیح ده کوشش وکړئ همیشه اپډیټ سافټویر نه استفاده وکړئ چې کوم اپډیټ یې تازه یې نه وي نو په دې شکل تاسو کولی شئ راشئ ورډ پروګرام ته او نوی ډاکومنټ واخلئ او خپل کار ورډ پروګرام کې شروع کړئ سوال چې لرئ دا زموږ د نن ورځې درس